سلام علیکم خوږو دوستانو د انګلیسي زده کړې پروګرام ته یو ځل بیا درته ښه راغلاست وایم. خوږو دوستانو نننۍ ویډیو کې موږ تاسو یو ځل بیا د ورډ په باره کې په پوښتنو باندې وغږیږو، کوم چې په محاورو کې بیخي زیات استعمالیږي او د انګلیسي د سوالونو جوړولو له لغتونو څخه یو مهم لغت دی او په انګلیش کې ورته WH کوېسچن. خوږو دوستانو WH کوېسچن هغه لغتونو ته وایي د کومو لغتونو چې په سر کې WH راغلی وي او د پوښتنې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي، چې یو د هغه له جملې څخه وټ دی. وټ معنا یعنې څه شی یا څه. نو راځو خوږو دوستانو یو څه جملې ورباندې جوړوو. دلته اوله جمله What is this? What is this? دا څه شی دی؟ دا څه شی دی؟ What are you doing? What are you doing? ته څه شی کوې؟ ته څه شی کوې؟ What is your brother name? What is your brother name? ستا د ورور نوم څه شی دی؟ What is the phone? What is the phone? ټلیفون څه شی دی؟ ټلیفون څه شی دی؟ What is your last name? What is your last name? ستا تخلص څه شی دی؟ ستا تخلص څه شی دی؟ خوږو دوستانو لکه څه ډول چې د جملو څخه معلومیږي د جملې له معنا څخه چې چیرته وټ راغلی وي نو د هغې معنا به تاسو داسې کوئ چې څه شی یا څه، څه شی یا څه. نو لکه تاسو چې پاس ولیدل کوم چې موږ اوس د جملې معنا کولې څه شی یا څه، په هره جمله کې څه شی یا څه دا به پکې راتلل. نو د همدا قسم ته په نورو ځایونو کې چېرته وټ استعمال شوی وي نو تاسو پکې څه شی او یا څه دا ډول معنا یې کوئ، دا معنا به دی لري. او بل خوږو دوستانو کله چې تاسو وټ استعمالوئ په یوه جمله کې یعنې په وټ سره پوښتنه کوئ نو تاسو به وټ سر ته وړئ، سر ته د جملې سر ته به یې وړئ او له هغې وروسته به تاسو راځئ ټو بي ورب به استعمالوئ. ټو بي ورب چې وروسته انشاءالله موږ په دې باندې غږیږو چې ټو بي ورب څه ته وایي. لکه دلته چې ایز استعمال شوی دی او آر استعمال شوی دی. ایز او د آر ته کوم چې د وړ څخه وروسته راغلي ته ټو بي ورب ویل کېږي او له هغې څخه وروسته که فعل وي فعل او که سټیټ وي سټیټ استعمالوئ. انشاءالله په دې باندې موږ وروسته په نورو ویډیوګانو کې غږیږو ځکه اوس دا ویډیو بیا رانه سختېږي. راځئ یو ځل بیا له سره غور ورته کوئ. What is this? دا څه شی دی؟ What is this? What are you doing? ته څه شی کوې؟ What is your brother name? ستا د ورور نوم څه شی دی؟ What is the telephone? ټلیفون څه شی دی؟ What is your last name? ستا تخلص څه شی دی؟ خوږو دوستانو نننۍ درس په همدغه ځای بس دی، رانه اوږدېږي بیخي زیات ځکه دا لږ نو مشکل هم دی، خو انشاءالله چې ورباندې تېر شئ او خوري ورسره وکړئ نو ډېر ژر به مو زده شي. انشاءالله په راتلونکي کې خوږو دوستانو موږ په زمانو باندې انشاءالله په یو څو زمانې به هم زده کوو تر څو موږ تاسو ته محاوره لا هم اسانه شي او نور کوم داسې مهم ځایونه چې دي چې د محاورې لپاره مهم دي هغه به انشاءالله وایو. تاسو خوږو دوستان داسې کوئ کوم نظر چې تاسو لرئ د ځان سره چې زموږ سره شریکوئ نو هغه تاسو په کمنټونو کې موږ ته لیکئ او نو انشاءالله موږ به یې ګورو او موږ ستاسو په خدمت کې حاضر یو. هر ډول چې تاسو وغواړئ په هغه ډول به انشاءالله موږ درته شریکوو. نو د نننۍ ویډیو خوږو دوستان په همدغه ځای بس ده او خوږو دوستانو که مو زموږ یوټیوب چینل نه وي درسره سبسکرایب کړی نو تاسو زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ ULD ټیچر تر څو کله چې موږ نوې ویډیو اپلوډ کوو نو تاسو ته مخکې له مخکې به هغې له سر څخه در ورسېږي. د اوس لپاره د الله په امان. الله به مل شه.